سانالا پای دی وکړي چې جوړ او د سیال جامع به مو پته نه وي. د تېر درس په ادامې سره د 12 ټولګي د ریاضي د لومړي څپرکي د عمومي تمرین شپږم سوال ده. د حل لپاره راځو سوال د لیمیټ که چیرې ایکس تکرر وکړي پای تقسیم پر 2 ته د یو منفي ساین د ایکس تقسیم پر یو جمع کوساین د 2 ایکس. د حل لپاره راځو د ایکس په ځای کې متونه وضع کوو. مساوي کېږي په یو منفي ساین د ایکس په ځای پای په 2 تقسیم د پر یو جمع د کوساین د 2 ضرب د ایکس په ځای پای تقسیم پر 2 قیمت وضع کوو. دوستانو دا 2 د دې 2 سره خلاصېږي. راځو په صورت کې لیکو یو منفي ساین د پای تقسیم په 2 یو ده. یو منفي یو لیکو تقسیم د پر په مخرج کې یو مثبت 2 سره خلاص شول. دلته پاتې شول کوساین د پای. کوساین د پای منفي یو ده دوستانو. نو منفي یو چې په دغه مثبت علامه کې ضرب کړو د یو علامه دلته منفي کېږي چې دا منفي علامه په دې مثبت کې ضرب کړو منفي کېږي. ښایي داسې لیکو چې یو منفي یو مساوي کېږي پر 0 تقسیم پر 0. دوستانو جواب مبهم راووته. ښایي راځو تابع لږ ساده کوو. ښایي په دې شکل عمل کوو. تابع ساده کوو که چیرې ایکس تکرر وکړي پای تقسیم پر 2 ته په صورت کې یو منفي ساین د ایکس تقسیم پر یو جمع. دوستانو په مخرج کې د کوساین د 2 په ځای د دې یو بل قیمت لیکو چې بل قیمت یې په دې شکل دی. کوساین د 2 ایکس مساوي کېږي یا کوساین د 2 الفا مساوي کېږي په د 2 الفا د یا مساوي کېږي یو منفي 2 ساین مربع د ایکس. د کوساین د 2 الفا یا د کوساین د 2 ایکس دریا د کوساین د 2 الفا دریا د دا قیمت دی. راځو د دې په ځای هغه قیمت وضع کوو یو مثبت یو منفي 2 ساین مربع د ایکس. راځو دا قوسونه د بین وړو. دا یو د دې سره جمع کوو. دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې ایکس تکرر وکړي پای تقسیم پر 2 ته یو منفي ساین د ایکس پخپله یو منفي ساین د ایکس تقسیم د پر یو چې دا قوسونه خلاص کړو یو دغه دی یو ثابته ده دغه دی یو ثابته ده دغه دی دا 2 کېږي جمع 2 ساین مربع د ایکس پخپله جمع 2 ساین مربع وبخښئ منفي علامه ده منفي ساین مربع د ایکس. ښه که لږ نور مخکې لاړ شو مساوي کېږي په لیمیټ کې چیرې ایکس تکرر وکړي پای په 2 ته صورت په خپل حالت یو منفي ساین د ایکس یو منفي ساین د ایکس تقسیم د پر په مخرج کې 2 په دې حد کې هم شته او په دې حد کې هم شته 2 مشترک وتنیسو 2 ضرب دی یو منفي ساین مربع د ایکس. دوستان دلته که په دې قوس کې موږ وګورو یو منفي ساین مربع د ایکس داسې معنا لري نو داسې یو شکل لري د ا مربع منفي بي مربع شکل لري. یعنې که دا یو موږ دلته مربع کړو د دې په قیمت کې څه تغیرات نه راځي ځکه چې یو مربع که هماغه یو کېږي. ښایي ا مربع منفي بي مربع ا مربع د ا په ځای یو د بي مربع په ځای د بي په ځای ساین د ایکس مربع دی ا مربع منفي بي مربع. ښایي راځو د دوو قوسو په اساس د دې انکشافیات لیکو. دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې ایکس تکرر وکړي پای تقسیم پر 2 ته یو منفي ساین د ایکس په خپل حالت تقسیم دی پر 2 ضرب دی د دې انکشافي حالت په دې رقم دی ا مربع منفي بي مربع مساوي کېږي په 2 قوسو یې ویشو د یو قوس یې منفي بي کېږي او بل قوس یې ا مثبت بي کېږي په دې رقم. دلته د یو د بي په ځای نظر د ا قیمت یو ده او د بي قیمت ساین د ایکس ده. راځو ښایي دا قوسونه لیکو یو منفي ساین د ایکس یو قوس یې دا کېږي بل قوس یې
یو مثبت ساین x. ښه دوستانو په صورت کې یو منفي ساین د x په مخرج کې یو منفي ساین د x مخرج ټول یو حدی ځکه درې حدونه دي درې واړه د ضرب په حالت کې دي یعنی یو حدی یو منفي ساین د x د یو منفي ساین د x سره خلاصیږي دلته پاتې کېږي دا پاکوم ښه مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې x تقریب وکړي په پای تقسیم پر دوه ته په صورت کې یو پاتې شه تقسیم د پر په مخرج کې دوه ضرب د یو مثبت ساین د x. راځو دوستانو اوس په تابع کې د x قیمت وضع کوو. ښه راځو د اول دا لیکو د دې لپاره لیمیټ که چیرې x تقریب وکړي پای تقسیم پر دوه ته مساوي کېږي د یو منفي ساین د x تقسیم د پر یو جمع کوساین د 2x مساوي کېږي دلته چې قیمتونه وضع کړو یو تقسیم پر ښه دوه په خپله ضرب د یو جمع ساین د x د x په ځای چې پای په دوه وضع کړو پای په دوه یعنې 90 دی 90 درجې ساین یو ده یو جمع یو په قوس کې دغه ځای قیمت یې دوه کېږي ولې ځکه ساین د پای په دوه یو ده یو جمع یو دوه ضرب دوه څلور کېږي دوه ضرب دوه څلور کېږي ښه په صورت کې یو په مخرج کې هم څلور دا یې جواب درکوم اووم سوال ده لیمیټ که چیرې x تقریب وکړي درې ته د x مربع منفي 2x مثبت 15 تقسیم دی پر 2x مربع مثبت 1 راځو د حل لپاره د x قیمت په تابع کې وضع کوو دا مساوي کېږي په د x په ځای 3 مربع منفي 2 ضرب د 3 د x په ځای د x قیمت مثبت 15 تقسیم دی پر 2 ضرب د x په ځای 3 مربع مثبت 1 مساوي کېږي 3 چې مربع نه کېږي نه منفي 2 په 3 کې شپږ جمع 15 تقسیم دی پر ښه 3 چې مربع کو 3 کېږي 3 چې مربع کو نه کېږي 2 ربع کوي او نه په 2 کې 18 کېږي 18 جمع 1 19 کېږي نو دوستانو مساوي کېږي پر د دې لیمیټ قیمت مساوي کېږي 9 15 14 د 14 نه چې شپږ لاړ شي پاتې شي 8 تقسیم پر 19 دا جواب دی دوستانو. تم مثال ده لیمیټ که چیرې x تقریب وکړي منفي یو ته 3 جمع x د جذر لاندې راځو د حل لپاره د x په ځای تقریبي قیمت هغه قیمت چې x تقریب وضع کړی دی هغه وضع کوو راځو 3 جمع د x په ځای فقط د منفي یو قیمت لیکو ښه مساوي کېږي په 3 مثبت په منفي کې ضربېږي مثبت خپله په تابع علامه ده او منفي یو د x د قیمت علامه ده مثبت منفي کې منفي یو د جذر لاندې مساوي کېږي د 3 نه چې 2 لاړ شي د 3 نه چې 1 لاړ شي پاتې به شي 2 د جذر لاندې دا یې جواب شو. نهم مثال ده لیمیټ که چیرې x تقریب وکړي لای ته نهي ته د شپږ تقسیم پر x مربع منفي 1 راځو د حل کولو لپاره د x په ځای د هغه قیمت وضع کوو مساوي کېږي پر شپږ تقسیم پر لای ته نهي مربع منفي 1 مساوي کېږي شپږ تقسیم پر لای ته نهي چې مربع کړم هغه لای ته نهي کېږي منفي 1 مساوي کېږي شپږ تقسیم پر د لای ته نهي نه چې وکړم چې هماغه لای ته نهي مساوي کېږي شپږ چې په لای ته نهي تقسیم کړو صفر کېږي نو همدغه جواب ده دوستانو. لسم مثال ده لیمیټ که چیرې x تقریب وکړي لای ته نهي ته د x په توان څلور مثبت x مربع مثبت x مثبت شپږ
تقسیم پر x مکعب منفی 3x مثبت 4. د حواله ولې لپاره راځو د x په ځای د x قیمت وضع کوو. د x قیمت که وضع کوو دوستانو دلته لای تنهی په توان 4 کېږي مثبت لای تنهی مربع مثبت لای تنهی مثبت 4. نو دلته چې په صورت کې یو عدد لای تنهی شو نو دلته ټول که د جمع په حالت کې ورسره که د تفریق په حالت کې ورسره نو دا ټول په لای تنهی بدلوي. خیر په صورت کې لای تنهی شول. په مخرج کې هم لای تنهی مکعب منفی 3 ضرب لای تنهی مثبت 4. نو دلته هم په همدې رقم په مخرج کې لای تنهی کېږي. ښه لای تنهی تقسیم پر لای تنهی زموږ د سوال شکل د حل شکل مبهم راووتو. نو راځو ساده کوو یې. دوستانو مخکې د دې نه چې موږ دا سوال حل کړو د دې جواب موږ ته معلومیږي ځکه موږ مخکې ویلي وو که چېرې داسې یو مثال موږ ته راغی چې ځوابونه یې لای تنهی پر لای تنهی شول ګورو چې په صورت کې توان لوی توان دی او که په مخرج کې دلته په صورت کې لوی توان ده یعنی m لوی ده تر n نه. نو په دې صورت کې د دې الیمنټ جواب مثبت لای تنهی ده. د سوال جواب لای تنهی ده خو راځو بیا هم عملیه به اجرا کوو. راځو د دې لپاره چې دا د دې حالت نه کش کړو د لوړ توان ګورو په دې تابع کې لوړ توان 4 ده خیر د x په لوړ توان تقسیموو. هر حد د x په لوړ توان تقسیموو دا مساوي کېږي ښایي یعنی په تابع کې هر یو حد تقسیم پر x په توان 4 کوو ځکه چې د x لوړ توان 4 ده x په توان 4 دا مساوي کېږي په الیمنټ کې چې x تکرر وکړي لای تنهی ته د x په توان 4 تقسیم x په توان 4 جدا جدا تقسیموو. جمع x په توان 2 تقسیم پر x په توان 4 جمع x تقسیم x په توان 4 جمع شپږ تقسیم پر x په توان 4 تقسیم پر مخرج په همدې رقم x په توان 3 تقسیم پر x په توان 4 منفی 3 ضرب x تقسیم پر x په توان 4 مثبت 4 تقسیم x په توان 4. ښه راځو لږ ډېر ساده کوو. دا مساوي کېږي پر لیمټ که چېرې x تکرر وکړي لای تنهی ته x په توان 4 د x په توان 4 سره خلاصېږي دلته پاتې کېږي یو مثبت. ښه د دې په مخرج کې توان 4 ده په صورت کې توان 2 ده د دا 2 توان د دې 4 سره چې اختصار کړو په مخرج کې 2 توان پاتې کېږي په صورت کې یو پاتې کېږي یعنې داسې کېږي دوستانو په صورت کې x مربع ده په مخرج کې x په توان 4 ده دا مساوي کېږي x په توان 2 په خپله لیکو په مخرج کې x په توان 4 په دې رقم لیکلی شو چې x مربع ضرب x مربع دا یو x مربع د دې یو x مربع سره خلاصېږي دا مساوي کېږي په صورت کې پاتې شول یو تقسیم پر x مربع په دې رقم یعنی که دغه x مربع ضرب د x مربع دا بېرته یو ځای کړو x په توان 4 پرې راځي په دې رقم هم ساده کړه یو تقسیم پر x مربع پاتې شو. ښه دلته په همدې رقم د دې توان یو ده د دې توان 4 ده د دې 4 توانونه یو توان د دې سره خلاصېږي هغه د بین راځي دلته پاتې کېږي مثبت یو تقسیم پر x په توان 3 عین لکه دلته په دې شکل کې ښه مثبت شپږ تقسیم پر x په توان 4 راځي مخرج د دې 3 توان د دې 4 د دې د 3 توانونه د دې 3 توانونه د دې 3 توانونو سره خلاصېږي په صورت کې پاتې کېږي یو په مخرج کې پاتې کېږي خالي x 3 توانونه یې د دې سره خلاص شول منفي 3 په خپله ضرب دی د دې 4 توانونه یو توان د دې لپاره ورکوو x په توان 3 پاتې کېږي مثبت
دلته په صورت کې توان نشته لکه دلته x په توان د څلور په خپله لیکو په مخرج کې په صورت کې چې هر شی د څلور تقسیم پر x په توان د څلور. خو راځو اوس د x قیمت په تابع کې وضع کوو. دا مساوي کېږي په یو جمع یو تقسیم پر لای تناهی جمع یو تقسیم پر که مربع ولیکو که ونه لیکو بیا تمام شد که لای تناهی مربع مار لای تناهی لای تناهی مکعب مار لای تناهی لای تناهی په توان د څلور امار لای تناهی یو په لای تناهی جمع یو په لای تناهی جمع شپږ په لای تناهی د x په ځای چې قیمت وکړو شپږ تقسیم پر لای تناهی تقسیم د پر یو تقسیم پر لای تناهی منفی درې ضرب د یو تقسیم پر لای تناهی مثبت څلور تقسیم پر لای تناهی مساوي کېږي پر یو په خپله جمع یو تقسیم پر لای تناهی صفر کېږي صفر دام صفر کېږي جمع صفر جمع شپږ تقسیم پر لای تناهی هم صفر کېږي تقسیم د پر تقسیم د پر یو تقسیم پر لای تناهی کېږي صفر کېږي وبخئ ښه درې ضرب یو تقسیم پر لای تناهی صفر کېږي منفي صفر جمع ورسره څلور تقسیم پر لای تناهی هم صفر کېږي. ښه په راتلونکي ویډیو کې به په راتلونکي البته راتلونکي نه راتلونکو کې په دې بحث کوو چې عدد تقسیم په لای تناهی صفر تقسیم په لای تناهی یا لای تناهی تقسیم په عدد دا مثال د دې نه شی جوړېږي. په دې کې به بیا انشاءالله یوه ویډیو جوړوو بحث به پرې کوو. ښه دا مساوي شو په یو جمع صفر جمع صفر جمع صفر هماغه یو کېږي تقسیم د پر صفر جمع صفر یا صفر منفي صفر هماغه صفر کېږي صفر جمع صفر هماغه صفر کېږي. د عدد تقسیم په صفر یا یو تقسیم صفر مساوي کېږي پر لای تناهی یعنې کله چې موږ عدد په صفر تقسیم کړو دا د محاسبې وړ نه دی. همدغه جواب شو دوستانو. یو لسم مثال ده لیمیټ که چیرې x تقریر په لای تناهی ته د 3x مربع منفي 2 تقسیم پر x مثبت یو. عین د مخکیني سوال شکل لري که چیرې د x قیمت پکې وضع کړو لای تناهی تقسیم پر لای تناهی جواب ورکوي 3 ضرب لای تناهی منفي 2 لای تناهی او دلته لای تناهی جمع یو هماغه لای تناهی. ښه راځئ په جواب یې پوهېږو جواب یې لای تناهی دی ځکه لای تناهی دی چې په صورت کې د صورت د متحول توان لوی ده د دې پر اساس چې m لوی دی تر n نه. ښه راځو ښایي په طریقه یې حل کوو. دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې کس تقریر وکړي په لای تناهی ته په د تابع هر حد په x مربع تقسیموو ځکه چې لوړ توان د x په د تابع کې دوه د x مربع. ښه لیکو 3 ضرب د x مربع تقسیم دی پر x مربع منفي 2 تقسیم دی پر x مربع تقسیم دی پر x تقسیم دی پر x مربع مثبت یو تقسیم دی پر x مربع مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې کس تقریر وکړي وه لای تناهی ته. ښه مساوي کېږي x مربع دلته x مربع دی وبخئ. ښه درې پاتې کېږي x مربع د x مربع سره خلاصېږي منفي 2 تقسیم دی پر x مربع په خپله تقسیم دی پر یو x د x مربع نه یو x د دې x سره خلاصېږي په صورت کې پاتې کېږي یو مخرج کې پاتې کېږي خالي x مثبت یو تقسیم پر x مربع. راځئ دوستانو د x په ځای قیمت وضع کوو مساوي کېږي پر 3 کله چې د x قیمت په لیمیټ کې کله چې د x قیمت وضع کوو نو وروسته له هغې لیمیټ نه وضع کوو. ښه 3 منفي 2 تقسیم پر لای تناهی مربع مع لای تناهی کېږي تقسیم دی پر یو تقسیم پر لای تناهی جمع یو تقسیم پر لای تناهی. ښه دوستانو مساوي کېږي په 3 منفي 2 چې پر لای تناهی تقسیم کړو صفر کېږي تقسیم دی پر
یو چې په لای تنهایی تقسیم په صفر کېږي جمع یو چې په لای تنهایی تقسیم په صفر کېږي مساوي کېږي د درې نه چې صفر لاړ شي هماغه درې د صفر ګاما صفر هماغه صفر کېږي مساوي کېږي درې چې په صفر تقسیم کړو یا عدد چې په صفر تقسیم کړو قیمت یې نامعلومه دی یا قیمت یې لای تنهایی دی همدغه جواب دولسم مثال دا لیمیट که 6x تقریبا که 2 تا د x مکعب مثبت 15x منفي 18 تقسیم بر x مربع مثبت 3x منفي 10 راځي د هغه لپاره د x قیمت په خپل ځای وضع کوو دا مساوي کېږي دلته چې د x قیمت وضع کوو 2 مربع 2 مکعب 2 چې مکعب کاته کېږي منفي 15 په دوه کې لاس منفي 18 دلته مثبت لاس کېږي و باقی دلته مثبت لاس کېږي علامه مثبته په مخرج کې 2 چې مربع کې څلور کېږي مثبت 2 په درې کې شپږ منفي لاس 8 جمع لاس 18 منفي 18 مساوي کېږي صفر په مخرج کې څلور جمع شپږ لاس منفي لاس مساوي کېږي صفر په مخرج کې صفر شو ښه دوستانو راځو د تجزیې په مرسته سرعت مخرج تجزیه کوو راځو کله چې موږ په سرعت کې 2 وضع کړو نو سرعت یې صفر کړو ښه راځو په x منفي 2 یې ویشو ګورو چې څه کېږي x مکعب مثبت 15x منفي 18 تقسیم دی پر x منفي 2 x منفي 2 ځکه ویشو کله چې موږ 2 کې وضع کړل د لسم ټولګي په ریاضي کې موږ ویلي وو که چېرې x منفي د px په پولینیوم کې وضع کوم د قیمت د px په پولینیوم کې وضع کوم د px پولینیوم صفر که هغه د هغوی یو فاکتور ده ښه چې فاکتور یې ده اوس کله چې موږ د سرعت په دې تقسیم کړو دلته موږ ته باقیمانده صفر راکوي یعنې باقیمانده موږ ته نه راکوي x مکعب په x مربع کېږي x مربع ضرب د x مکعب کېږي مثبت منفي قیمت د x مربع ضرب د 2x مربع کېږي ښه راځو علامو ته تغییر ورکوو 3x مربع د منفي 3x مربع سره خلاصېږي دلته پاتې کېږي باز 15x دي اعلان د مثبت 2x مربع د یو بل سره نشي خلاصولی ښایي 2x مربع په خپله لیکو مثبت 15x په خپله لیکو منفي 18 په خپله لیکو ښه راځو بیا پې تقسیموو مثبت 2x مربع چې په x تقسیم کړو 2x برسېږي 2x ضرب دی x 2x مربع کېږي مثبت منفي کې منفي 2 په 2 کې 4x علامو ته بیا تغییر ورکوو دې ته هم تغییر ورکوو دې ته هم دا دې سره خلاصېږي 5x مثبت 4x 9x کېږي منفي 18 په خپله راښکته کوو 9x بیا پې تقسیموو 9x چې په x وویشئ تقسیم یې کړو مثبت 9 برسېږي 9 په x کې 9x کېږي مثبت منفي کې منفي 2 په 9 کې 18 علامو ته بیا تغییر ورکوو دا دې سره خلاصېږي دا دې سره باقیمانده صفر شوه ښه دوستانو کله چې موږ سرعت په دوو قوسو وویشو یو قوس x منفي 2 شو بل قوس x مربع مثبت 2x مثبت نه شو ښایي دا قوسونه د اهدافو لپاره همدلته پرېږدو یو قوس یې x منفي 2 بل قوس یې x مربع مثبت 2x مثبت 9 ښه راځو که مخرج یې موږ تجزیه کړو د مخرج درجه یې منبع ده راځو د کراس په طریقه x پر x کې x مربع دا سرحدونه چې ضرب منفي لاس شي او مجموعه مثبت 3 شي مثبت 15 او منفي 2 ښه نو د مخرج یو قوس دا شو او یو قوس یې دا شو یعنی x مثبت 15 ضرب د x منفي 2 ښه راځو د مخرج قیمت او د سرعت قیمت همدلته په سوال کې ږدو لیمیټ کې چې x تقریبا کې 2 ته د سرعت یو قوس x منفي 2 ضرب د x مربع
مثبت 2x مثبت 9 تقسیم به مخرج x مثبت 15 ضرب به x منفی 2 x منفی 2 خب دوستان x منفی 2 به صورت که x منفی 2 کو مخرج شده دیگه بس را خلاصی که دام سوی کی پلیمیت که x تکارو بودی و دو تا به صورت که پاتی x مربع مثبت 2x مثبت 9 تقسیم به مخرج که پاتی x مثبت 15 نو کمات وضع کبون دکس کمات وضع کبون دکس کمات وضع که 2 مربع صدور کیگی جمع 2 کو 2 که صدور کیگی جمع 9 تقسیم به دکس بزای 2 جمع 15 مساوی کی پر صدور تا مسادر آتا کی آتا جمع آتا جمع 9 اول است تقسیم به 2 جمع 15 وکی اندازه جواب داشتم